په 11 میاشتو کې 220 سلفي عالمان وژل کېدل. طالبانو یې 15 تنه فاریاب نیولي. د سلفي یا اهل حدیث عالمانو ځینو سرچینو ویلي چې طالبانو د خپل واکمنۍ په 11 میاشتنۍ تازه موده کې تر 220 پورې اهل حدیث یا سلفي عالمان وژلي. یو سلفي عالم په رسنیزه شوي ویډیو کې طالبانو ته خبرداری ورکړې چې د دیني عالمانو د وژل کېدو له دوام او ظلم سره به نظام سقوط او له منځه لاړ شي. په ورته وخت کې له فاریاب ولایت څخه راپورونه وایي چې طالبانو په دې ولایت کې 15 تنه سلفي یا اهل حدیث عالمان نیولي دي. سرچینې زیاتوي طالبانو له لوري په فاریاب کې نیول شوي دیني عالمان بیرته خوشي شوي. تضمین ترې اخیستل شوی چې دغه مذهبي نظریې لپاره به کار او فعالیت نه کوي. طالبانو دغو راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې مخکې په کابل کې د افغانستان د اهل حدیث عالمانو د شورا مشر شیخ سردار ولي صاحب د ناڅرګندو کسانو لوري ووژل شو. شیخ سردار ولي د حنفي مذهب له سرسختو متقدینو ګڼل کېده او مذهبي تفرقو ته په لمن وهلو هم تورن و. د دوی سلفي نظریه چې په وهابیزم مشهوره ده په نظریاتي لحاظ داعش سره یو شان ګڼل کېږي. د طالبانو له واکمنېدو سره د سلفي ملایانو او مقتدیانو خلاف ډېر اقدامات وشول او په خاص ډول ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ادعا کېږي چې طالبانو دغې نظریې سره د تړاو په توګه لسګونه تنه له دې کبله ووژل چې ګواکې داعشیان دي او یا دغې ډلې ته خلک روزي. د سلفي نظریې یو شمېر کسانو په مختلفو ځایونو کې طالب مشران سره هم ولیدل او د اندېښنو د رفع کولو ډاډ یې ورکړ. سلفي مشران سره له دې چې په ښکاره څه نه وایي خو یوې سرچینې تاند ته وویل چې د شیخ سردار ولي په ګډون ګڼ نور مشران او لارویان یې طالبانو وژلي. د دوی په وینا له دې کبله د دوی سلګونه همفکرانو افغانستان هم پرېښی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسو ته موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.